سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا زه عباد الله نورستاني په خپل یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ سنټر کې درته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او په خپل ورځني چارو کې خوښ بریالي او سوکاله اوسئ. ګرانو محترمینو، لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې مونږ په الفابیټ باندې غږیدلی وو او د الفابیټ تعریف سره سره مونږ د الفابیټ کلاسیفیکیشن هم اخیستی وو. بیا د الفابیټ په ویشنه کې مونږ وویل چې د الفبا ویشنه مونږ د دوو اړخونو له مخې کوو، چې یو هغه د اکارډینګ ټو د رایټینګ یا اکارډینګ ټو فارم د شکل له مخې یا د لیکلو له مخې د تورو ویشنه. بیا مونږ د لیکلو له مخې د تورو ویشنه په دوو برخو باندې ویشله. لومړی هغه ته کیپیټل لیټرز ویل کیږي او دویم ته چې د هغه سمال لیټرز ویل کیږي. بیا مونږ د هر یو تعریفونه هم واخیسته او په تعریف د کیپیټل لیټرز کې مونږ یادونه وکړه چې لوی توري هغه توري دي کوم چې ځانګړي او خاص استعمال ځایونه لري. نو نننی ویډیو زمونږ په کیپیټلایزیشن رولز باندې دی یا د لوی تورو استعمال ځایونه. شاید تاسې له خپل ځانه پوښتنه وکړئ when do we use capital letters؟ مونږ لوی توري کله استعمالو؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی په انګلیسي کې تقریبا 95% مونږ له کوچني تورو څخه استفاده کوو، خو ځینې مشخص او خاص ځایونو کې مونږ د لوی تورو څخه هم استفاده کوو. نو نننی ویډیو کې مونږ ځینې هغه اصول یا رولز بیانو د څه په اساس چې مونږ د یو لغت لومړی توری کیپیټلایز کوو یا هم لوی کوو. We always use capital letters for the first letter of the sentence. د جملې لومړی توری لیکلو لپاره هر کله چې مونږ او تاسې غواړو یو جمله ولیکو او د جملې شروع کولو لپاره باید تر ټولو لومړی تاسې د دې جملې لومړی توری حتما لوی کړئ. لکه مثال مونږ سره ده he is a pilot. جمله په هی شروع ده، د هی کې دغه اچ توری مونږ لوی کړی دی په دې چې دغه هی باندې دغه جمله شروع شوی دی. باید یادونه وکړو چې جمله عموما په لوی تورو شروع کیږي او په فل سټاپ یا پیریډ یا به د ټکي علامې سره جمله ختمیږي. نو هر کله چې ستا جمله ختمیږي ورپسې جمله هم باید مونږ کیپیټل کو. یا مونږ ویو children are noisy too. ماشومان شوخ دي، یعنی ماشومان هم شوخ دي. نو دلته دغه children کلمه کې لومړی توری کوم چې د سی توری دی دا مونږ کیپیټلایز کړی یا لوی کړی هم ده. ولې؟ ځکه په دې children سره دغه جمله شروع شوی دی. نو د لوی تورو لومړی هغه استعمال ځای هغه دا ده چې د جملې لومړی توری باید همیشه غټ اوسي. دویم چې د we use capital letters for proper nouns. د خاصو نومونو لومړی توری لیکلو لپاره باید مخکې له دې چې تاسې دغه موضوع روښانه کړو مونږ او تاسې باید proper nouns وپېژنو. Proper nouns are those nouns which are used for proper person, place or things. خاص نمونه هغه نمونه دي کوم چې د خاص یا ځانګړی شخص ځای یا چیز ته کاریږي. هر هغه اسم چې په یو ځانګړی په یو خاص شخص باندې دلالت کوي یا په یو ځانګړی یا خاص ځای باندې دلالت کوي یا په یو خاص یا ځانګړی چیز باندې دلالت کوي، د دغسې اسمونو لومړی توری باید همیشه لوی ولیکل شي. د مثال په ډول په انسانانو کې مونږ سره دی بلال، خالد. لکه څنګه چې وګورو مونږ بلال مونږ سره یو پراپر ناونز دی. دغه بلال کلمه زه خالد د بلال نشم ویلی، نو لحاظه دل د بلال مونږ سره یو خاص نوم دی، د دل لومړی توری باید همیشه غټ اوسي. یا خالد چې دی مونږ سره خاص نوم دی، خالد تاسې بلال ته نشئ ویلی، نو خالد چې دی د دغه شخص خاص نوم دی، یو ځانګړی نوم دی، ځکه مونږ یې لومړی توری غټو. بل یعنی ځایونه کې مونږ سره جلال آباد دی. جلال آباد د یو ځای نوم دی، نو تاسې آیا کابل د جلال آباد ویلی شئ؟ نه، نشو ویلی، نو ځکه د جلال آباد لومړی توری غټ اوسي. یا نورستان دی، نورستان یو ولایت دی،
تاسې نورستان ننګرهار ته ویلی شئ؟ نه نشو ویلی. نو لحاظه نورستان چې دی یو خاص نوم دی او یو خاص ځای پورې مشخص دی، نو ځکه لومړی توری باید لوی شي. او په چیزونو کې موږ سره نوکیا دی، لکه نوکیا د یو موبایل یو کمپنی ده او دا نوکیا موبایل تاسې چینایي موبایل د نشئ ویلی، یا تاسې سامسنګ یا آیفون موبایل د نوکیا نشئ ویلی. نو لحاظه دا نوکیا یو خاص نوم دی چې کوم یو په ځانګړه کمپنی باندې دلالت کوي. نو له همدې امله د لومړی توری باید لوی ولیکل شي. باید یادونه وکړو چې دغه لوی توری یعنی خاص نومونه که د جملې په اول سر کې اوسي، که په منځ کې اوسي، که په آخره برخه کې اوسي، خو لومړی توری خو باید د دغه خاص نومونو لومړی توری لوی ولیکل شي. د لوی تورو استعمال دریم طریقه یا دریمه رول دا دی. We always use capital letters for the first person personal pronoun I. د I ضمیر لیکلو لپاره، یعنی د I چې د موږ سره کلمه هم کېدای شي او موږ سره یو توری هم دی. هر کله چې د I کلمې دا یو ضمیر شي، یو لغت شي او د زه معنا ورکړي، نو په همدغه ځای کې چې کله I زه معنا ورکوي او یو لغت په حیث استعمالیږي، نو دا I باید همیش لپاره لوی ولیکل شي، که هغه د جملې اوله برخه اوسي، که په منځ کې اوسي او که په آخره کې اوسي. خو I should always be capital. I باید همیش لپاره لوی اوسي. هرگز هغه که موږ سره د I توری اوسي، نو I توری چې کوم موږ کلمو کې استعمالو هغه بیا معمولا کوچنی لیکل کیږي. لکه مثال موږ لرو yesterday I went to Kabul. پرون زه کابل ته لاړم. نو دلته د I کلمه موږ سره د زه معنا ورکوي او دا یو لغت په حیث استعمال شوی ده، نو ځکه موږ I توری کیپیټلایز کړی یا لوی کړی مو دی. بل مثال Ali and I are friends. علي او زه سره ملګري یو. نو دلته بیا هم I توری لکه څنګه چې تاسو وینئ لوی کړی هم دی په ده چې دغه I د زه معنا ورکوي او د یو لغت په حیث استعمال شوی دی. د لوی تورو دریم استعمال ځای هغه دا دی. We always use capital letters for abbreviations and acronyms. یعنی موږ لوی توری د مخففاتو لیکلو لپاره استعمالو. هر کله چې تاسې مخففات لیکئ یا acronyms لیکئ، نو دغه ټولې باید تاسې په لوی دغه ټول توری باید لوی ولیکل شي. مخففات عموما د لغتونو هغه لومړی توری راغسل کیږي او لنډیز شکل سره یو غټه یا یو کمپاوند ناونز موږ لنډیز شکل سره یا په ابریویشن کې ویو، دې ته ابریویشنز ویل کې مخففات. لکه مثال په ډول سره موږ سره UN دی، اصل کې دا یونایټډ نیشن دی، خو د یونایټډ نه یو اخیستل شوی او د نیشن نه N راخیستل شوی، دا مخففات لنډیز جوړ کړی. نو هر کله چې تاسې ابریویشنز لیکئ، نو باید اول توری غټ، دواړه توری باید یعنی هر څومره چې اوسي دا توری باید غټ اوسي. لکه ICC دا اصل کې هر یو ځان ته جدا جدا لغت دی. لکه I معنا انټرنیشنل، C معنا کرکټ او بل C معنا کونسل، انټرنیشنل کرکټ کونسل. خو کله چې تاسې مخففاتو کې لیکئ، هر یو توری باید لوی ولیکل شي. په اکرونیمز کې موږ سره نیټو دی. دغه نیټو اکرونیمز عموما هم مخففات دي، خو مخففاتو سره فرق دا دی چې مخففات یعنی یو په یو ویل کی، یعنی یو سره ویل کی لکه ABC غوندې. خو دغه اکرونیمز چې دی دا معمولا د یو لغت غوندې تلفظیږي. هغه توری یعنی دا توری چې دی دا ټول د یو لغت په حیث تلفظیږي. لکه نیټو، نو دلته نیټو کې د هر یو توری ځان د جدا لغت دی. د هر یو لغت اول توری موږ راغستې دي. لکه N معنا نوٹ، A معنا اټلانټیک، T معنا ټریډي او O معنا ارګنایزیشن. نو دلته د هر یو توری باید غټ ولیکل شي. بل مثال موږ سره USB، نو د هر یو چې دی ځان ته معنا لري. لکه یونیورسل سیریل بس. نو دا هر کله چې ابریویشنز تاسې لیکئ یا اکرونیمز لیکئ، هر یو توری د دوی څخه باید لوی ولیکل شي. راځو بل استعمال ته، هغه هم we always use capital letters for titles. هر کله چې تاسې د القابو لومړی توری باید غټ ولیکل شي.
کله چې تاسو یو چا د ایډرس کوئ، یو چا د تاسو خطاب کوئ، یو چا د تاسو غږ کوئ، نو د غږ کول د دغه شخص نوم نه مخکې موږ ټایټلز کارو، د هغوی مسلک له مخې، هغوی ته د ادب څرګندولو له مخې دغه ټایټلز چې موږ او تاسو استعمالو اول تورې باید د ټایټلز لوی ولیکل شي. لکه مثال I called Mr. Ali، ما هغه علي ته زنګ ووهل. نو دلته مسټر چې دی، مسټر دا یو ټایټل دی، د احترام لپاره موږ استعمالو، هغه له معنا ورکړي. نو موږ لومړی تورې غټ کړی دی M. یا he met with Professor Bilal، هغه پروفیسر بلال سره ملاو شو. نو دلته پروفیسر یو ټایټل دی، یو احترام لپاره یا یو شخص د مسلک له مخې ورکول کیږي، نو دا پی تورې موږ لوی کړی دی. او په ضمن کې بل مثال کې you have to visit ډاکټر علي، تاسو باید د ډاکټر علي سره ملاو شئ. نو دلته ډاکټر یو ټایټل دی، یو لقب دی، یو ایډرس یا خطاب کولو یو طریقه ده، لومړی تورې موږ ورته لوی کړی دی. نو د ټایټلز لیکلو لپاره همیش لپاره تاسې اول توري لوی کوي. بل د لوی تور استعمال ځای هغه دا دی we always use capital letters for the months of the year، د کال د میاشتو لومړی توري لیکلو لپاره. لکه څنګه چې دا تاسو د واضحه ده په کال کې 12 میاشتې دي، هر کله چې تاسو د کال 12 میاشتې لیکئ د هر میاشت لومړی توري باید غټ اوسي، ولو که هغه د جملې اول سر، منځ او یا هم د جملې پای اوسي، خو د میاشتو لومړی توري باید همیش لپاره لوی ولیکل شي او باید لوی اوسي. لکه موږ سره 3 میاشتې دي، نومبر، اګست، جولای، نو د دې هر یو میاشت لومړی توري موږ لوی لیکلی دی. بل د لوی تور استعمال هغه د days of the week، یعنی د اونۍ ورځو لومړی توري لیکلو لپاره دی. تاسې په اونۍ کې 7 ورځې لرئ، دغه 7 ورځې چې هر کله تاسې لیکئ لومړی توري باید غټ ولیکل شي. لکه منډه، سنډه، فرایډه. که چیرته تاسې د منډه دا ام په کوچنی شکل سره ولیکئ نو دا به موږ سره غلط اوسي، ځکه د اونۍ او د کال د میاشتو نومونو لومړی توري باید لوی ولیکل شي. راځو بل استعمال ځای د هغه we always use capital letters for holidays، religious or cultural days، د رخصتي، مذهبي او کلتوري ورځو لومړی توري لیکلو لپاره. یعنی هر کله چې تاسې هغه ورځو نومونه لیکئ چې هغه رخصتي اوسي عمومي، یا هغه ورځې کوم چې یعنی مذهب پورې اړوند اوسي، یا هغه ورځې کوم چې کلتور او رسم پورې اړوند اوسي، نو د دغسې ورځو لومړی توري باید لوی ولیکل شي. لکه مثال په ډول tomorrow is the independence day of Afghanistan، سبا ته د افغانستان ازادي ورځ دی، نو چونکې انډیپندنس دا د رخصتي ورځ دی، ازادي، نو اول توري موږ لوی کړی دی. یا بل مثال I spent my 8 days in جلال آباد، ما خپل اختر ورځې په جلال آباد کې تیرې کړې. نو دلته عید دا یو مذهبي ورځ دی، لومړی توري موږ غټ کړی دی. او په ضمن کې celebrating نوروز is prohibited in Islam، په اسلام کې نوروز لمانځل منع دی. نو نوروز موږ سره یو کلچرل، یو کلتوري ورځ دی او لومړی توري موږ ورته غټ کړی. نو کله چې تاسې د رخصتي، مذهبي او کلتوري ورځو نومونه لیکئ لومړی توري باید غټ اوسي. راځو بل استعمال زه د هغه هم we always use capital letters for countries، languages، continents and nationalities، یعنی د هیوادونو، ژبو، براعظمونو او ملیتونو لومړی توري لیکلو لپاره. هر کله چې یو لغت یو هیواد لپاره استعمالیږي، ژبې لپاره یا براعظم لپاره یا ملیت یا قوم لپاره استعمالیږي، نو د داسې لغتونو لومړی توري باید همیش لپاره لوی اوسي. که احیانا که تاسې د یو هیواد نوم په کوچني توري شروع کړئ دا به غلط اوسي، یا د یو ژبې یا د براعظم یا د یو قوم. نو زمونږ هڅه به دا اوسي چې د دغسې د هیوادونو، ژبو، براعظمونو او ملیتونو نومونه یعنی لغتونو هغه لومړی توري همیش لپاره لوی ولیکو. لکه په هیوادونو کې افغانستان، ترکی دی، موږ سره افغانستان موږ غټ کړی دی، که احیانا تاسې کوچنی ولیکئ دا به موږ سره غلط اوسي. یا ترکی کې موږ سره ترکی کې دغه ټي موږ غټ کړی دی. یا دری کوم چې یو لینګویج د عربیک،
نو لومړی توري که څنګه چې تاسو وینئ لوی دي. په کانټیننټس کې لکه ایژا، یورپ، نو اول توري تاسې لکه څنګه چې وینئ موږ لوی کړی دی، ځکه د براعظمونو لومړی توري باید لوی اوسي. او همدارنګه افغان، چاینیز کوم چې ملیتونه دي، قومونه دي، نو د ده هم اول توري موږ غټ کړي. راځو د لوی تورو بل استعمال زه د هغه هم we always use capital letters for companies and organization. د کمپنیو او سازمانونو لومړی توري لیکلو لپاره هر کله چې تاسې د یو کمپنی نوم لیکئ یا د یو سازمان نوم لیکئ، نو د سازمانونو او کمپنیو نومونو لومړی توري باید لوی ولیکل شي. لکه موږ سره یو کمپنی د پیپسی کولا، نو ګوره پیپسی کولا کې موږ سره لومړی توري موږ لوی کړي. یا مایکروسافت کورپوریشن، نو د مایکروسافت کورپوریشن دغه لومړی توري موږ کیپیټل کړي، ځکه دا یو خاص یو کمپنی ته راجع کیږي. یا د ریډ کراس، د یونایټډ نیشن کوم چې سازمانونه دي، د ریډ کراس معنا سره صلیب، او یا د یونایټډ نیشن معنا ملل متحده، لومړی توري موږ ورته لوی کړي. نو کله چې تاسې د کمپنیو او سازمانونو لومړی توري لغتونه لیکئ، لومړی توري باید لوی اوسي. زمونږ نننی درس تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسې یو څه مو ترې زده کړی اوسي. راتلونکي درس کې به موږ په د الفابet ویشنه د غږ له مخې تدریسو، یعنی اکارډینګ ټو پروننسیشن له مخې د تورو ویشنه زمونږ راتلونکي ویډیو موضوع ده. نو ستاسو څخه هیله کېږي چې زمونږ راتلونکي ویډیو هم تعقیب کړئ، او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سبسکرایب او د بیل ایکن کېکاږئ. مننه او تر بیا ښه وختونه.